السلام علیکم. امید ده چې ټول به ښه یئ. نن به موږ پخو کلیجي. دې کې زموږ سره لږې د تقریبا 3 پاوه کلیجي ده او دانیال، ګرمه مثاله، مرچ او عامه مثاله. داسې یوه چمچ دا مثاله ده. نو تاسو وایئ چې بیا پښتو وایي. پښتو ځکه وایم چې پښتو زموږ ژبه ده. دا چې دی که نه دا غوړي دي، دا یوه چمچ تقریبا. او دا ټماټر چې دی دا موږ په جوسر کې میده کړلی، تقریبا 5-6 دانې په جوسر کې بالکل داسې میده. او په دې کې ماسته لګي، خو ماسته ما ډېر وکتو او نن پې مطرقۍ راغله نشته. خو زر پخه وي چې ماسته وي نو ډېر زبردست راځي، خو ماستو نه علاوه هم ښه راځي. شروع کوو خپل ډش. ټول نه اول مونږ غوړي واچول، یوه چمچۍ. دا به لږ سره کړو. غوړي زموږ سره لږ سره شوي دي، ډېر به نه سره کوو چې بیا دار یې ونه ولي. ته مونږ ته واچو کلیجي. دا به مونږ په دې غوړو کې ښه سره کړو. دا کلیجي شاټینګ چې ورته وایي دا مکس دی. دا به ډېر نه لړو، دې باندې به سر کېږدو. سر به پرې کېږدو 4-5-3 منټه. دې کې به لږ ټایم بعد چمچۍ وال غواړي. دا زموږ سره 3 منټه شوي دي. دې ته به مونږ اوس واچوو اوږه. دا مونږ ټکولې اوږه ده، په دې کې مالګه شاملي. که تاسو اچوئ نو مالګه ورته ځانه بیا جدا اچوئ. دا به مونږ داسې لږ کولا پرېږدو چې دا اوبه وچیږي. دې زموږ سره یو 3 منټه نور شوي دي. بیا وروسته به دې ته مونږ واچوو مسالې او مرچکۍ ثابت. 3 مرچکۍ ورته ما واچول ثابتو. سر به پرې کېږدو یو 3 منټه نور. نو سر به ترې مونږ لږ کړو بس. د ګوتې به یې هسې وترسخوو. په غوړو کې ښه وترسخېدی نو کلیجي. بس په دې ته مونږ واچوو ټماټر. بسم الله. نو دا به مونږ اوس یو 8 یا 10 منټه نور پخوو. دې سره به مونږ دې ته لږې اوبه واچوو او دا به مونږ 10 منټه نور پخوو. سر به پرې کېږدو 10 منټه. چوله به پسې هم کموو، 10 منټه به یې پخوو. 10 منټه بعد چې دا مونږ سر لر کړو او دا کلیجي زموږ سره تیاره ده. ګورو دا زبردست خوشبو ترې راځي. دا تاسو وینئ.
کلیجی همدې سره اجازت غواړو چینل سبسکرایب کړئ شیر کړئ لایک کړئ کمنټ کړئ ډېره مهرباني الله په امان